زما نوم سعدالله میوند دی. زما تعلق د افغانستان سره دی او فلحال تقریبا د شلو کلونو راپدې خوا په اټک ښار کې ژوند کوم او د اجرستاني ادبي ټولنې په نوم باندې موږ هلته یو ادبي ټولنه هم لرو چې په مختلفو وختونو کې د کتابونو مخکتنې مشاعرې او تنقیدي غونډې هم کوي. او زه نن ډېر ویاړم فخر کوم چې د پښتو ژبې د ډېر زاړه لیکوال، د ډېر پوخ شاعر او د ډېر ښه محقق او ښه ویناوال ښاغلي شفق صاحب په حواله باندې چې په اسلام آباد کې کومه غونډه جوړه شوې ده او د هغوی په حواله باندې چې کوم کتاب د ښاغلي ښه لیکوال عبدالحمید زاهد په هڅو او کوشش باندې تالیف شوی دی، د هغه کتاب مخکتنه ده او په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د پښتونخوا د مختلفو حصو نه شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی دی. او زه د ځان لپاره دا د ویاړ خبره ګڼم چې د ښاغلي شفق صاحب سره نږدې پاتې شوی یم او د هغوی شاعري، نثر او خبرې مې اورېدلې دي. هغوی واقعا چې استاد، شاعر، نثرنګار او یو ډېر ښه انسان دی او دا د عبدالحمید زاهد صاحب د هڅو او د هغوی د ادبي او قلمي هلو یو ډېر ثابت مثبت اړخ دی چې د ښاغلي شفق صاحب په حواله باندې دومره ستر کار لکه کړی دی. دغه کتاب چې نن ما ترلاسه کړ تقریبا 700 صفحې کتاب دی. په دې کې د شفق صاحب د شاعرۍ په حواله، د نثر په حواله، د هغوی د ادبي او علمي هلو په حواله باندې ټول لیکونه او مواد موجود دي. نو فلحال زه د دې کتاب په حواله خو خاص څه نشم ویلی، خو ډېر زیات خوشحاله یم او ویاړم چې د ښاغلي شفق په حواله باندې د ورسره پروګرام په اسلام آباد کې ترتیب شوی دی. ډېره مننه.